ټولو افغانانو ته دې د کرکټ د تاریخي لوبې ګټل مبارک وي. افغانستان له پاکستان څخه لوبه وګټل، خو څنګه ملي بیرغ سره څه وسول؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. افغانستان پاکستان ته په 2 شل اوریزه سیالۍ کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن له پاکستان څخه 2 شل اوریزه سیالۍ په 2 ویکټو وګټله او په دې توګه د 3 شل اوریزې لوبلړۍ ګټونکي سول. نن بیا پچه پاکستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټینګ وکړي. دا ځل پاکستاني لوبغاړو له دې سره چې لومړي 2 لوبغاړي یې ژر وسوځېدل، د عماد وسیم او شاداب خان په ښه توپوهنې چې تر لومړۍ شل اوریزه سیالۍ افغانستان ته لوړ هدف یعنې 130 منډې وټاکي. خو افغان لوبغاړو د تیرې سیالۍ خلاف له خورا حوصلې کار واخیست او د 1 او 2 منډو په اخیستلو یې ځان هدف ته نږدې کړ، تر دې چې محمد نبي او نجیب الله زدران په 2 شپږیزو او 1 څلوریزې د پاکستان کار تمام کړ. په دې سیالۍ کې تر ټولو ډېرې منډې د پاکستان عماد وسیم وکړې. د په 50 توپونو 4 منډې وکړې او د دې سیالۍ اغیزمن لوبغاړی وپیژندل سو. خو د سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه د افغان توپ اچونکي یعنی بالر فضل الحق فاروقي په نصیب سوه چې د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د پاکستان 2 مهم لوبغاړي وسوځول. د افغان لوبغاړو په منځ کې رحمت الله ګوربز ډېرې منډې وکړې، د په 49 توپونو 44 منډې وکړې خو رن آوټ سو. ابراهیم زدران بیا په 40 توپونو 38 منډې او نجیب الله زدران یوازې په 12 توپونو 23 نسوځېدلې منډې وکړې. محمد نبي یو وار بیا د افغانستان د لوبډلې ملا وتړله، د په 9 توپونو نه یوازې 14 منډې جوړې کړې بلکې د پاکستاني لوبغاړو د روحیې په مړاوي کولو کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان د ملي بیرغ په اړه هم ښه خبرونه خپاره سول. د روانې کرکټ لوبې په میدان کې د افغانستان 3 رنګه بیرغ د زیاتره افغانانو لخوا ورپول سو او د لوبې میدان د افغانستان په 3 رنګه ملي بیرغ تور سور زرغون رنګین وو. په تیره لوبه کې په دوبۍ کې د افغانستان سفیر عبدالرحمن فیدا هم د هغه ماشوم ترڅنګ و چې په 3 رنګه ملي بیرغ یې ځان رنګولی و او د ډیرو افغانانو لخوا وستایل سو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.